حسن رضی اللہ عنہ دا هم شہید دے، امام حسین رضی اللہ عنہ دا هم شہید دے، لیکن دا یوزل ندی، دا جدا جدا شہادت تے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ دا پا زہر بانے دا دخپل خزوا جعدہ نامے دا، دغا جعدہ چکم دے دیتا عبدالملک ابن مروان چکم گورنرو اغور توی امام حسن تا زہر ورکا دے پا زہر بانے مڑکا، نو چکل دے مرشی نو زبا تاثر وادو کم، اور گورنرو او اچت سڑیو وی زبا تاثر وادو کم۔ امام حسن رضی اللہ عنہ اغل چکم دے دا عادت دو، دا امام حسن دا مشر دے دا عادت دو چھ دبا پکال کے سلور دل دا شام سفر کولو، شام تا بدلو لارا کی دتا کسانم ناس دی پدبان حبلیم شوی دی، لیکن امام حسن رضی اللہ عنہ دا استقلال او دا صبر او دا تحمل دا نبی علیہ السلام دا طرف نوالا دا صبر او دا تحمل وادیوی۔ بارحال آگئی ہر سے معاف کر جعدی دا چکم خضوا آگئی والا زہر ورکل چکل دے پیشو چا مال زہر رکلی شوی دی، نو دی دا سرا پا گتے کی یا پا کپڑا کی دا پیغمبر علیہ السلام دا روزی مبارکی خور ور سریوا اگا خور رواغشتا اس وابیانو پنجبینان بدا خبرہ پدے بانی رد کی جوا دا پیغمبر علیہ السلام دا روزی خورا اپا بدن امگلے شوا دا غین خورا اخڑے شوا او دا زہر و اثر ختم شو اللہ اکبر۔ لا خبر با منے دا پیغمبر علیہ السلام دا خپے مبارکی دا لاند جکم خور دا پیغمبر علیہ السلام بدن مبارک چھ دا کم خور سرا لگی دلے دے دا اہل سنت والجماعت دا تمام علماء دا عقیدہ دا چھ دا خورا دا اللہ پنیز بانی دا عرش نزیات معتبر دا دا خور کے شفا دا دا پیغمبر علیہ السلام پا جون مبارک کی یہودی بیمار شو، مولانا بیزگر سے اللہ قبر دنوٹک کی دا خبر میں بخفل ہو رہے دلے دا علاج نا لا علاج شو کور کے پریواتا او بس دا مرگ پہ انتظار کے دے او ورسرہ چکم دے دا پسترگو بانے ہم اڑن شو دسترگو دا نظر نم ختم شو کٹ کے پروت دے انتہائی زیاد بیمار دے لوری چکم دے آگا لگی شوا پیغمبر علیہ السلام چھ بکم لار بانے دلو دگا لار کے کیا ناستو چھ بکم خور بانے پیغمبر علیہ السلام خپا مبارکہ کی خوا لوری لارا او دا آغا دین خور رو چتکڑا پلار تے روڑا ورطوی دا جید ما تالے دارو روڑی دی تالے میں دارو روڑا او تو اس دی زماخو نظر نہ لگی سلیب خورو کے گندکا یو سترگا کیوا چولو پا بل سترگا کیوا چولو اللہ جل شانہ والا سترگی بنا کری نظر وہ لگے دا لورتوی لوری دا سدی دا تا مال پا دے سترگو کے سوا چول نور توی بس سترگی دی ٹک شوی دا دے خورنے لگر آوالا پا جبا بانے واچوا اللہ رب العزت بتالا دا بیمارے نے شفا در گئی ورطوی بتا خبر پریدا دوئی میں دا سترگو کے واچولا دا سترگو نظر دی ٹک شو دا خور اسکا اللہ بتالا شفا در کی وہی نبسکم علا چراتوی چھ دا خور دا سشے دے دا کم دوئی دا اور توی دوئی ندا دا دا حقا چا دا خپو خوری دی دا حقا چا دا قدم خور دا چھ کم ہستے پسی تشپور لگے کنزل کے تاغا پسی کنزل کے دا 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 خپو خوری دی ما تعالی سترگو کے واچولے ستا نظر واپس شو اور تی واہ 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 تا زما دا دشمن دا خپو خورا مالا سترگو کے واچولا لاڑا نظری ٹک شو چاڑے را واغشتا زان نے دوار سترگی ویستے ویزد اخپل دشمن دا خپو بخور بانے نظر اڑو وارم نا سترگی ویستے لاندینا بیا سترگی رہواتی بیا نظر شروع شو اغی ویستے لاندینا بیا سترگی رہواتی
دې سترګې وباسي او لاندې نه نور سترګې کېږي برن آواز شو وی اے بدقسمته اے بد نصیبه تا پکې داسې رانجه اچولي دي داسې رانجه دې پکې اچولي په خدای قسم که چېرې ته قیامته پورې دا سترګې وباسي دا به نور کېږي الله اکبر یو صحابي فرمایي پیغمبر علیه السلام جمعات کې تشریف فرمایي یو رساله د وړه وسیله ورته وي هغې لیکلي پیغمبر علیه السلام تشریف فرما دی صحابو سره یو کس راغی په سترګو باندې ړوند دی نظر یې نه لګي پیغمبر علیه السلام ته وایي اشرف علي تانوي رحمت الله علیه مناجات مقبول کې دا دعا لیکلې ده وی یا رسول الله مور پلار مې دنه قربان شه مال دعا وکړه چې الله مال سترګې راکړي مال الله سترګې راکړي نبی علیہ السلام ورته وفرمایل بچي که په دې ړوندوالي باندې په دې خپله بیمارۍ باندې صبر کولی شي ټیک ده په دې به تاله اجر میلاویږي خو که نه شي کولی زه دله یو دعا ښیمه هغه دعا ووایه هغې وایي یا رسول الله ډېر زیات تکلیف دی راته او صبر نشم کولی وی ښځه ورشه اودس چهاردام وکړه اودس چهاردام وکړه د سنت طریقې مطابق اودس وکړه او بیا 2 رکعته مونځ وکړه بیا 2 رکعته مونځ وکړه او د مانځه نه پس اللہ تعالیٰ سے اللہ سجد کا او دا دعا ہوا اللہم انی اسألکا اللہم انی اسألکا واتوجہ الیکا بنبیکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد انی اتوجہ بکا الى ربی فی حاجتی حاضا لیقضا اللہم فشفعہ فیا دا دعا ہوا اللہم انی اسألکا وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ یا محمد تنوی سے ویدہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد انی اتوجہ بکا الى ربی فی حاجتی حاضا لیقضا اللہم فشفعہ فیا دا دعا ہوا صحابی فرمائی وی پا اللہ قسم چې دې صحابی لاړه او د چهاردام یې وکړه 2 رکعته مونځ یې وکړه او بیا دا دعا وکړه چې مجلس ته واپس راتلو الله والا غټې سترګې ورکړې بهرحال جعدي چې کوم دی د حضرت امام حسن رضی الله عنه ښځې امام حسن ته زهر ورکړه هغې نه الله والا شفا ورکړه بیا هغه ته عبدالملک ابن مروان ته جواب ولېږه خط یې ولېږه وی په هغه خو باندې خو زهر هم دخل ونه کړه هغه وی ښه زه یو زهر درلېږم زه یو زهر درلېږم هغې ته زهر هلاهل وایي هغې سره به فوري دی ختم شي زهر امام حسن رضی الله عنه چې کله د دې زهرو په اثر باندې پېښ شو او پته ولګېده چې دا مال خپلې ښځې راکړي نو بیا یې دا پابندي ولګوله وی به زه به یوازې خوراک نه کوم ما سره به ته کښېنې ته به یو ځای را سره کښېنې هغې په قجورو کې هغه عبدالملک ابن مروان چې کوم زهر راولېږل هغې په قجورو کې ګډ کړه او قجور یې داسې منځ کې نښه وکړه او ورسره یو ځای کښېناسته دوی ته دا پته نه وه دی خو راسره یو ځای ناستله خو چې کومو قجورو کې زهر و هغه قجور امام حسن ته ور مخامخ کې چې کوم کې زهر نه و هغې ځان طرف ته یو ځای خوراک وکړه د قجورو خوراک و چې امام حسن رضی الله عنه بیمار شو او د هغه بیماری نه چې کله اخیری وخت راغی نو امام حسین رضی الله عنه ورته وی روه دا تاله دا زهر چا درکړي دي ما ته کس وښیه هغه ورته وی ما ته د محبوب صلی الله علیه وسلم یو حدیث یاد دی ما ته نبی علیہ السلام ویلو چې چرته به د ځان دپاره د چا نه انتقام او بدله نه اخلي که زه درته وښیم هغه کس درته وښیم نو هغه نه به ته انتقام والې بدله به والې او که ونه ښیم که هغې راکړي که هغه ماته راکړي هغه پیشه و الله پیشه زه به صبر کوم که هغه نه یې راکړي بېګناه به زما په جرم کې یو کس چې کوم دی ته به له سزا ورکړي بهرحال د دغه زهرو نه د امام حسن رضی الله عنه هغه شهادت نصیب شو د سفر په میاشت کې دا شیعګان چې کوم ماتم کوي او کوم غم کوي دا د امام حسین رضی الله عنه یاد ساتئ دی فیسبوک باندې یا په اخباراتو کې یا په د پاکستان په ریډیو په دغه باندې د امام حسن سره علیه السلام وي دا امام حسین سره علیه السلام وي د کې لږ فرق کوي دا علیه السلام
از آدم د آدم علیہ السلام دا والا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې تمام انبیاء علیهم السلام دا ډیګری د علیه السلام پیغمبر ته ملو دا د صحابي چې کوم د ډیګری هغه د رضی الله عنه دا د بزرگ د تابعی او د تبع تابعی ډیګری هغه علیه الرحمه یا رحمه الله دا غوی دغه ډیګری دا د یو ډیګری بل لمور کوي بهرحال زمایت مندو الله جل شانه امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما تا مرتبط شہادت ورکڑا تو شہید بارکی رب کائنات فرمائی ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا کم خلق چدا اللہ پلار کے مردی اگوی تا مڑم موائے اگوی تا مڑم موائے بل احیاء بلکہ اگوی جندی دی عند ربهم یرزقون تا اللہ سر اگوی تا خوراک ملاوی گی اگوی تا اللہ خوراک ورکی رضمائیت مندو پا سبانے اور ازبانے دا دعا عمل ازان سروالے اللہ دے سردما توفیق در کی یو دا روجی خو روجہ با دو رضی ساتے بروجہ ساتے یا 10-11 یا 9 نن چانی ولی بہترین خبر دا 9-10 یو دغا عمل دا حدیثنا ثابت عمل لے او یو پا خپل کور کی وسعت و فراخی خپل کور کی فراخی راولے وقتی میں دا مولانا الیاس گومن سے با دامت برکاتهم یو خبر میں اوریدا ویزا الحمدللہ دا ما سلور بی بیانی میری او پا سلو اڑ کورونو کے زما خب فراخی وی فروٹ امرا لے گم او چکم دے چرگان او ریجی بس پورا